السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش هغه مهمې جملې زده کوو چې له دې نه مخکې به تاسو ته هیڅ کله هم د دې باره کې پته نه وه. د انګلیش دغه ډېرې مهمې جملې دي که په انګلیش کې مو استعمال کړ نو ستاسو انګلیش به ډېر زیات ورسره ښه شي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او داسې نورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. I mistook you for my brother. I mistook you for my brother. دې مطلب دا دی چې ما پر تاسو د خپل ورور ګمان وکړ. It goes without saying. It goes without saying. دې مطلب دا دی ملګرو دا ښکاره خبره ده. چې کله هم موږ وایو کنه چې دا ښکاره خبره ده څنګه وایو؟ It goes without saying. Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. دې مطلب دا دی څه چې تیر شو هغه هیر شو. څه چې تیر شو هغه هیر شو. دا په موږ انګلیش کې همداسې وایو. څه دی؟ We should struggle for global peace. We should struggle for global peace. دې مطلب دا دی چې موږ باید د نړیوالې سولې لپاره هلې ځلې وکړو. څه دی؟ ګورئ we should struggle موږ باید کوشش وکړو. for global peace د نړیوال امن او سولې لپاره. I hope in Allah. I hope in Allah. دې مطلب دا دی چې زه له خدایه امید لرم. Please bolt the door from inside. Please bolt the door from inside. دې مطلب دا چې مهرباني وکړئ له دننه څخه ور بند کړئ. دا موږ زیاتره په کور کې استعمالو کنه چې موږ وایو کنه چې دننه څخه ور بند که څنګه به ورته وایو؟ Please bolt کېږي bolt کول ته پوه شئ ور بندول ته. Please bolt the door from inside. inside کېږي دننه څخه. Is Ahmad displeased with you? Is Ahmad displeased with you? دې مطلب دا دی چې آیا احمد له تاسو څخه خفه دی؟ آیا احمد له تاسو څخه خفه دی؟ نو displeased ویل کېږي خفه. Easy come easy go. Easy come easy go. دې مطلب دا دی چې پلار ګټلی زوی ته اسانه. پلار ګټلی زوی ته اسانه. دا موږ بیا داسې وایو. This is none of your business. This is none of your business. دې مطلب دا دی چې دغه خبره تاسو پورې اړه نه لري. دغه خبره تاسو پورې اړه نه لري. Work hard lest you should fail. Work hard lest you should fail. دې مطلب دا دی چې زیار وباسه داسې نه چې ناکام پاتې شوې. دا جملې به موږ ډېر زیات استعمالوو. څه دی؟ وایي زیار وباسه داسې نه چې ناکام پاتې شوې. Work hard lest you should fail. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. دا هم ډېر زیات استعمالېږي. دې مطلب دا دی چې ته باید شرم وکړې. ته باید شرم وکړې. Community is not created by force. Community is not created by force. دې مطلب دا دی چې په زور کلی کور نه کېږي. په زور کلی کور نه کېږي. پوه شئ دا موږ بیا داسې وایو چې community is not created by force. Has he been charged with murder? Has he been charged with murder? دې مطلب دا دی آیا په هغه باندې د قتل تور لګېدلی؟ آیا په هغه باندې د قتل تور لګېدلی؟ دا تور لګېدل ته څه ویل کېږي؟ چارج ویل کېږي. څه دی؟ مړر ویل کېږي قتل. He is not willing to marry Salma. He is not willing to marry Salma. دې مطلب دا دی چې هغه له سلما سره واده کول ته لیواله نه دی. یعنې ورخطا نه دی. لیوانی نه دی. شوقي نه دی. پوه شوې؟ نو willing دې ته ویل کېږي. نو هغه له سلما سره د واده کولو لپاره لیواله نه دی. I cannot compromise the principles. I cannot compromise the principle. دې مطلب دا دی زه له دې اصولو سره ځان برابرولی نه شم. زه له دې اصولو سره ځان برابرولی نه شم. څه دی؟ compromise ویل کېږي ځان برابرول او principles اصول.